د پاکستان ښکاره دښمني او تازه رذالت پاکستان کونړ لاندې کړ. تازه یې څه کړي او څه کول پکار دي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. پاکستان چې وروستیو کې پر افغان خاوره راکټي بریدونه زیات کړي او د افغانستان خاورې ته مخ په وړاندې را روان دی. تازه د کونړ یو شمېر اوسېدونکو ویلي چې پاکستاني ملیشو پر دغه ولایت تر راکټي بریدونو وروسته د تازه تحرکاتو په ترڅ کې د دغه ولایت 15 ولسوالیو کې اغزن تار غځول پیل کړي. د سیمې اوسېدونکو ویلي د اغزن تار له کبله چې د کلو په منځ کې تېر شوی د 15 ولسوالیو ګڼې کورنۍ د کرښې پورې غاړې ته پاتې شوې. هغوی ویلي پاکستان د 15 ولسوالیو ډېرې کلیدي سیمو کې اغزن تار غځولی او د افغانستان ډېره نوره خاوره هم لاندې کړې. ویل کېږي چې پاکستان دومره وړاندې اغزن تار را رسولی چې نور د کونړ سیند ته را رسېدونکی دی او که وضعیت همداشان دوام وکړي یوه ورځ به د کونړ له سینده هم راواوړي. د دې ترڅنګ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسېدونکو ویلي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان له خوا پر افغان خاوره پرله پسې توپونه ویشتل شوي او شاوخوا 15 کیلومتره افغان خاوره یې لاندې کړې. هلته پکتیکا کې د پاکستاني بریدونو له کبله له 15 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. افغان دولت په دې اړه بیا هېڅ هم نه دي ویلي او د پاکستان د دغه تحرکاتو په وړاندې نه هم افغان حکومت او نه هم طالبان کوم غبرګون ښیي او په دې خبر ځان داسې نیسي لکه هېڅ هم چې نه وي شوي. په دغه ځای کې یو ټکی ډېر د پام وړ دی، هغه دا چې څومره د سولې خبرې مخ په وړاندې ځي پاکستان هم هماغومره وړاندې راځي. د دې دواړو کیسو ترمنځ کومه مشترکه نقطه ښکاري. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ او ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.